دلته د حق خبره مکړه سبا به مړ په لویه لار پروت یم میینه چې نن د حق خبره وکړي سبا مړ پروت دی په وینو سور لکه څاروی په خاورو خړ پروت دی څه عجیبه غوندې حالات وینمه لکه چې توره او جلات وینمه څه عجیبه غوندې حالات وینمه لکه چې توره او جلات وینمه خدایه په ځمکه د قتلونه کېږي دلته دوه رنګه په ساعتونه کېږي څنګه د ګل غوندې ځوانان مړه شو خاونده څومره په ارمان مړه شو څنګه د ګل غوندې ځوانان مړه شو خاونده څومره په ارمان مړه شو محمد زاده کړي وې څو خبرې ښې د کمال پخې خبرې چې تاسو ولې ناروا کوئ په غریب ولس پورې خندا کوئ نن ګوره څه شو هغه ګل انسان د حق د لارې وپاګل انسان نن ګوره څه شو هغه ګل انسان د حق د لارې وپاګل انسان الله دې واړه جنتونه ورکړي الله دې واړه راحتونه ورکړي زمونږ په ملک دا نظام ولیدې د نفرتونو دا الهام ولیدې زمونږ په ملک دا نظام ولیدې د نفرتونو دا الهام ولیدې خدای اخر چې دا په څه قتلیږي بې ګناه دلته پښتانه قتلیږي دلته کې ولې داسې اور بل دی بس د پښتون په هر یو کور بل دی امن به کله په پښتون راشي کله به دلته کې سکون راشي زمونږ خزلونه تر مرۍ راغلي په جړا ستړي شو سلګۍ راغلي زمونږ خزلونه تر مرۍ راغلي په جړا ستړي شو سلګۍ راغلي د پښتنو سپېره تقدیر وګوره راشه ردې تور سرو ویره وګوره د پښتنو سپېره تقدیر وګوره راشه ردې تور سرو ویره وګوره په چغو چغو خپل بچي ته جاړي په وینو سور خدایه لالي ته جاړي مونږ به څنګه ترقي وکړو څنګه به د ژوند سره سیالي وکړو مونږ به څنګه ترقي وکړو څنګه به د ژوند سره سیالي وکړو خدای چې څوک مې پښتانه وژني چې بې ګناه یې په بانه وژني خدایه د دغه خلکو در ختم کړي خدایه د دغه خلکو ور ختم کړي امیر سالاری نور زغملی نشم امیر سالاری نور زغملی نشم ظلم ښکاره داسې لیدلی نشم ظلم ښکاره داسې لیدلی نشم او ظلم ښکاره داسې